دنه به موږ پوښتنې وکړو چې ته ولې واده غواړې په دې غریبۍ او په دې فقیرۍ کې ته واده ته څه اړتیا لرې اول ځان معرفي کړه سلام علیکم زه فیروز ارماني یم د ارزانه اوسېدونکی یم زه وایم چې وجلی وی بس راله راکړی مې خو نشته یو غریب یو کنه خو د حکومت ته وایم چې خیر دی راله څه وکړئ نه یې کوي نه کښېنې واده غواړې واده غواړم پرېږدمه چېرته دا څه کمه کړه زه دا خپله نه لار کوم نه کمه دی هسې ووایه او بیا یې چیشم نه داس نش په ډېرې راشي ګیاله روز بوجۍ شایه خیر دی بوجۍ مه او که موجۍ مه خو چې یې خالي واده غواړم پرېږدمه نه اړب شریکه نه سره ژاړو نه چې شي له جوړو ولې خدای واده مې شی کړې هسې زړه شینګیري ای واده چې زما خوښ ده ولاکې ستا هم خوښ یې زما نوم ارماني دی زه که خسته او که بدرنګه او که غنم رنګه یم ورته تیار یم تش واده غواړې خالي واده غواړم بس همدا مې ارمان دی او نور بای بای سلام علیکم وعلیکم د واده بندوبست لکړم انشاءالله صحیح خدای دې مهربانه شروع چې واده ماله وکړ بیا به څه شی وکړې بیا به بس ښه پیروز خانه واده بندوبست له نه سو او باید چې واده سره به خوشحاله یې وای ډېر به خوشحاله یم او ډبل بیډ کې به څه ملې کې په ځمکه په ځمکه هغه به ډبل بیډ کې پراته وي بیا چې له واده غواړې نو عزت به یې نه کوي نه هغه ډبل بیډ کې څه ته په ځمکه څه ملې دا خو قبر دی قبر نه ده ښه صحیح ده دا ما واده کړی دی چې جمعه به د کټ لاندې پروت او که تا زنګو کې واچوې په پښه زنګوي ما دې واچو خو یو څه شی دې وکړه مړه نه کښېنې واده غواړې واده غواړم مړ شم پسې ډېر مې ارمان دی او بامانت به خدا بس رئیسه دا واده غواړې دله به څه وکړو داسې یوه کونډه به چېرته نه ایږدلی وکړو کونډه کورنډه ورته دا مړه څه چغې دې راوسېدې او زمونږ ټیشن کې د ګوتې والې خدای د کور پیروز خان دی چې واده ډېر په زړه ارمان دی که چا وشي نو پیروز خان لا یوه ښایسته او په زړه پورې که کونډه یې که رنډه یې که وشله یې که وډه یې دله یې وکړئ که ډنده یم خیر دی دی خاص واده غواړي ډنده دې خوراکوي خاص سپینې جامې اغوندي سپینې جامې اغوندي او که ما اغوندي خو چې یو څه شی حلاړو انشاءالله تعالی چې زه ستا واده الله دې مهربانه شي قسم چې زړه مې پسې وچاو د زړه وکړ دا کون چرشي ته نه د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.